بل خوا به د جګړې نښتو او وژنو راپورونه خپرېدل، خو اوس یې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله نسبتا ښه شوی. هغه غرونه چې وخت ناوخته به پکې وسلوالې نښتې کېدلې، بې ګناه وژنې او قتلونه به کېدل، اوس یې مخه دغو امنیتي پوستو او افغان سرتیرو نیولې ده. دوی په ډیرو ستونزو کې خپلې سینې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې سپر ګرځولې، خو وسلوال یې نه دي پریښي چې مخکې لاړ شي. دلته په خالي راتګ سره لکه څنګه چې موږ دومره له ستړیا او ستونزو سره مخ وو، خو بیا چې د سیمې امنیت درته رغاړي او یا دلته له خوراکي توکو سره را روانې، هلته به څومره ستونزې او مشکلات ووینې. هر خوا چې کوم طرف دوی موږ باندې جنګ کا، موږ یې کلکه مقابله کړې، دړکې نه کړو، د وخت نه مخکې خبره نه کړو. خلکو ته معلومه ده، خدای ته معلومه، موږ قرباني ورکړې، بیا هم ورکوو چې تر څو پورې موجود کې یو وینه څاڅکی لوښت د خاورې افغانستان نه موږ دفاع کړو، که دا ځای بدخشان یو که هر ځای. موږ باندې خو جنګونه د دغو غونډیو غرونو تاسو وینئ، د دغو غونډیو د ټولو چار چاپیره موږ باندې انداخونه کېږي، خو موږ د انداخو د دونه ستړي نه یو. موږ ستړي چې یو دا لارې تاسو خپله وکتې، موږ د لارې ډېر مشکل لرو، د اوبو او د لارې موږ ډېر مشکل لرو. سو موږ پکې یو اینه څاڅکی موږ به هغو سره په وسلوالو سره جنګېږو. د دې غرونو په هسکو څوکو د هیواد دا درې رنګه ملي بیرغ هم د همدې افغان سرتیرو له برکته لیدل کېږي. د دې ولسوالۍ امنیتي چارواکي هم د نسبي امنیت خبره کوي او وایي چې د دې سیمې امنیت تر پخوا ډیر ښه شوی. دی وایي هیڅکله به وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې خلک وځوروي او سیمه ونیسي. انشاءالله دغسې امیرین دي چې په هغه وخت زمان ځان خپلو پوستو ته رسوي او د خپل پولیسو مورال اوچتي او دفاع کوي د خپل پولیسو نه. تنده لوږه او هر را سختۍ یې ګاللې، خو دغو پولیسو دغه بیرغ هسک او د دغه سیمې امنیت په ښه شکل ساتلی. وسلوالو له دغه څلورو خواو په دغه پوستې بریدونه کړي، تر 10 مترۍ را رسېدلي، خو دوی هغه بریدونه په شا تنبولي. د دوی په وینا اوس هم پر دغه پوستې له دغې غره څخه بریدونه کېږي او ډزې کېږي، خو دوی دې ته نه تسلیمیږي چې دوی په دغه سیمه ولکه او یا دغه پوسته له دوی ونیسي. فقیر محمد فقیرزی، انعکاس راډیو تلویزیون، ننګرهار، لالپوره ولسوالۍ.